هغه 14 موارد چې قطر کې پرې هوکړه شوې ده اشرف غني به استعفا ورکوي او 6 میاشتې اوربند به اعلانېږي د چې په دغه مواردو کې پر نورو کومو شیانو توافق شوی دی. نور جزئیات ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. السلام علیکم، ستړي مشئ. ویل کېږي په لاندې سناریو کې په دوحه کې هوکړه شوې او د تطبیق په حال کې ده. لومړی، ولسمشر غني به استعفا ته مجبوریږي. دویم، امرالله صالح به له هیواد څخه بهر وځي. دریم، حکومت د هغو چارواکو د ویستلو په لیست کار کوي چې باید له افغانستان څخه وویستل شي. حمدالله محب، وزیران، معینان او اکثریت رئیسان او نور لوړپوړي چارواکي به وځي. څلورم، 6 میاشتې اوربند د امریکا د مالي ملاتړ او رسمیت پیژندل په بدل کې. پنځم، د عامه خدمتونو د رسولو لپاره به د اوسني نظام ساختار ساتل کیږي. شپږم، طالبان به د اوسني نظام تر چوکاټ لاندې د عبوري حکومت مشري په غاړه لري. وم، هغه کسان چې ورته جنگ سالار ویل کېدل لکه اکثریت جهادي او سیاسي مشران به د دې هوکړې په بنسټ خوندي وي خو حکومت کې به هیڅ ډول رول نه لري. اتم، عبدالله به خپله په عبوري حکومت کې هم هیڅ رسمي رول نه لري خو یو فعال مزګړی رول به ولري. نهم، کابل به له نظامي لارې نه نیول کېږي. دا خبره طالبانو هم منلې ده. لسم، د طالبانو مشرتابه به نږدې ورځو کې کابل ته داخلېږي. کېدای شي مشري ملا برادر یا عباس ستانکزی وکړي. 11، کندهار کې به لویه جرګه جوړیږي، هلته به ښایي ملا هیبت الله هم ګډون وکړي. 12، طالبانو منلې د امنیتي ځواکونو اوسنی جوړښت به د اوس لپاره ساتي. 13، د امریکایي برطانوي ځواکونو راتګ تصادفي پرېکړه نه وه، له مخکې پلان شوې وه تر څو د واک انتقال چارې تنظیم او تسهیل کړي. 14، کېدای شي چین، ایران او روسیه تر نورو مخکې نوی حکومت په رسمیت سره وپیژني. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.